موتو چې خپله کلکه غیش پله بدله وای نن وم په سپین مخ کورتانې توره څاپړ نه وای مننه ژڼي چې وای وورې د هندوونه خپل دا چې مسید نه وای وزیر نه وای داوړ نه وای مرګوټکی حق دی خو دا ژاغ په ژوندونه غوړه اسلام آباد مړ دی پنډی مړه دو لاهور مړ دی وزیریو او تو سکه وزیرستان غاګ دا مهال د ضلع جنوبي وزیرستان په تاریخي سیمه ماکین شنوستیا نن ډیره خوشي محسوسه و او لوی ویاړ او فخر محسوسه و چې د مو سره په څنګ شي څومره ټلګای نوستای په دې کښې د یار وزیر صاحب د ضلع شمالي وزیرستان سره تعلق لري یو ښه شاعر دی ورو سره ورستی نوست مولانا حزب الله چې یو عالم دین دی یو ښه شاعر دی او د جنوبي وزیرستان مسجد کوم سره تعلق لري هغه سایډ ته قسمي وزیر صاحب دی چې د وانه سره تعلق لري عالم دی او دینی عالم دی یو شاعر دی د پښتو ژبې خدمت کو او دغه سایډ ته اقرار ودان صاحب د ملا پیونده ادبي ټولنې صدر او شاعر او د میش سره په د میانس چې کیما نستا هیرا دو مولانا مجروح مسجد صاحب چې د جنوبي وزیرستان د دوتوی سیمې سره تعلق لري نن مې دای په ډېرې خورې او د دغه ټولې ملګري په سفرشت وده ته دی تیور که چې د ده سره زه خپرونه ریکارډ کړم مجروح مسجد صاحب ډېر درویش صفت ملنګ سړی او د تونه میژه ډېر څه اورېدل غواړي مایک د تو په حواله ټولو شکریا ادا کوم چې د میژ موت ګډ کلام وروستی او بالخصوص د امین صاحب شکریا په دا ادا کوم چې په دا مصروف وخت شي میش ته مو کار وکړله او د میژ موت ګډه خبرې ځون سره محفوظوي بهار دلیل رواج و تو ته پړ نه وای زه چې په هر دلیل رواج و تو ته پړ نه وای یا تو چې دم رازر په نه خبره مړ نه وای لیاوم چې بخت پښه اړول یې وای په وخت باندې لیاوم چې بخت پښه اړول یې وای په وخت باندې یا چې زمونې په دغه تورنو مکه کړ نه وای مننه احساس بیت دی چې موتو چې خپله کلکه غیش پله بدله وای موتو چې خپله کلکه غیش پله بدله وای نن وم په سپین مخ کورتانې توره څاپړ نه وای مهرباني موتو چې خپله کلکه غیش پله بدله وای نن وم په سپین مخ کورتانې توره څاپړ نه وای او بیت دی چې لیاوم چې یو تر بلا سترګې په لاچګې وای امین صاحب لیاوم چې یو تر بلا سترګې په لاچګې وای لیا د میرلی میرومشا ماکین بوبړ نه وای مننه لیاوم چې یو تر بلا سترګې په لاچګې وای لیا د میرلی میرومشا ماکین بوبړ نه وای او دا ځنې ژڼي چې وای وره د هندوونه خپل دا ځنې ژڼي چې وای وورې د هندوونه خپل دا چې مسید نه وای وزیر نه وای داوړ نه وای مننه دا ځنې ژڼي چې وای وورې د هندوونه خپل دا چې مسید نه وای وزیر نه وای داوړ نه وای او آخري بیت ته بخښنه غواړه چې لیا د چې لشکي و مجروح ته غوږ نیولی وای لیا د چې لشکي و مجروح ته غوږ نیولی وای لیا خپل په لار بر پیدلی داسان پړ نه وای مننه لیا د چې لشکي و مجروح ته غوږ نیولی وای لیا خپل په لار بر پیدلی داسان پړ نه وای یو بل غزل دی چې ما د ژوندون د خوشحالیو جنازې وکړې ما د ژوندون د خوشحالیو جنازې وکړې په خپلو هیلو ارمانونو مې نخرې وکړې قسمي ما څومره ستړی نه تمام غوندې مزل وکړ ما څومره ستړی نه تمام غوندې مزل وکړ پښې مې تڼاکې شولې شونډو مې هم خولې وکړې او مننه ما څومره ستړی نه تمام غوندې مزل وکړ پښې مې تڼاکې شولې شونډو مې هم خولې وکړې او خپل ارمانونه به مې شاته غورځول او تلم
خپل ارمانونه به مې شاته غورځول او تلم راپسې غرونو څه ویرجنې انګازې وکړې. مننه. خپل ارمانونه به مې شاته غورځول او تلم راپسې غرونو څه ویرجنې انګازې وکړې. او یو ځل مې بیا د قسمتونو توازن وکړ. یو ځل مې بیا د قسمتونو توازن وکړ. ځان ته مې ښې ډېرې دعاوې او خیرې وکړې. او د جانان روی در وړم او خپل ریخې ریخې ګریوان. امین صاحب. د جانان روی در وړم او خپل ریخې ریخې ګریوان. خدایه راضي یم چې تا څنګه فیصلې وکړې. ډېرې بیت چې مجروح وایا نور د مینې انتها څه وي. مجروح وایا نور د مینې انتها څه وي. زما جنون ته د نړۍ جنون سجدې وکړې. مجروح وایا نور د مینې انتها څه وي. زما جنون ته د نړۍ جنون سجدې وکړې. سترګې را پورته کا باڼه د نیغ نیغ ودراوه. سترګې را پورته کا باڼه د نیغ نیغ ودراوه. مثلا زه د کتو توان لرم که نه یې لرم. او لږ مې در وغږوه غوږ شه قضاوت هم وکړه. لږ مې در وغږوه غوږ شه قضاوت هم وکړه. چې په سینه کې سم طوفان لرم که نه یې لرم. او مجروح د ستا سترګو کې نښې د قدرت لټوم. مجروح د ستا سترګو کې نښې د قدرت لټوم. څنګه احساس کوي ایمان لرم که نه یې لرم. مننه. اخري غزل دی بیا رخصت درنه غواړم. غزل مطلع دو امین صاحب چې ژبې هم دوې دوې دي خو غږ نه کوي شور مړ دی. ژبې هم دوې دوې دي خو غږ نه کوي شور مړ دی. پارین د عقل جنوزاوه نن شعور مړ دی. نظر ته میشته دی نه چارو سره ویر کړی. نظر ته میشته دی نه چارو سره ویر کړی. په خپل عشق هم د خپل ګریوانه یور مړ دی. بیت چې نمیش په کیم دلیل وجون ته پښتون ویایي. نمیش په کیم دلیل وجون ته پښتون ویایي. پښتین کا مړ دی خو د ځون سره یې تور مړ دی. مننه. نمیش په کیم دلیل وجون ته پښتون ویایي. پښتین کا مړ دی خو د ځون سره یې تور مړ دی. او مرګوټ کای حق تای خدا ژغ په ژوندونه غوړه. مرګوټ کای حق تای خدا ژغ په ژوندونه غوړه. اسلام آباد مړ دی پنډای مړه دو لاهور مړ دی. مننه. مرګوټ کای حق تای خدا ژغ په ژوندونه غوړه. اسلام آباد مړ دی پنډای مړه دو لاهور مړ دی. اخري بیت دی چې مجروح منو چې لږ مجروح و نور په هیڅ نه و. مجروح منو چې لږ مجروح و نور په هیڅ نه و. د مو په خیال د غریبۍ درونه پیغور مړ دی. د مو په خیال د غریبۍ. مننه قسمي صاحب. مجروح منو چې لږ مجروح و نور په هیڅ نه و. د مو په خیال د غریبۍ درونه پیغور مړ دی. مهرباني د وخت روکولی د ټیم روکولی ډیره شکریه. او د کاتین کې او د ټول ملګری د زړه د ترنم شکریه. یقینا ملګری چې مجروح صاحب زه بالکل حیران کړل چې دای کیم شعر لیکي او کیما د ټولنې عکاسي کو په خپل شعر شي. مجروح صاحب زه سلام درته کوم. مننه. او نن زه ډیره زیاته خوشي محسوسه او د اقرار و دان صاحب زه ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې داغه کوشلکای او په نظر سره خو څه کسون دي خو په زرینا او په سوینا کسون شي زدا وی چې دا جوات ډیر قدرمن ملګری سره نوستي. اقرار صاحب په لاندې کې شي کرتا وایي په ټولنه شکیم علماء کرام شاعرون دي سره دغه نڅمره پر مطمئن. یقینا دا چې کومه خبره تاسو وکړه د علمونه زه په دا فخر محسوسه و چې دغه د میج سره په د کاروان شکل هم د قدم وخوسته یا د میج ټولنه تاروغلل. یقینا چې زه برکات هم محسوسه و د لوریا فخر محسوسه و. مو امید دی چې د رتلین کې شاعر ان شاء الله شته راته بیا. نو ولې امید لري چې نن نه خبرونه نو تاسو ډیر زیات خوان وخستوي ځکه چې داسې شاعرون داسې چیرې تاسو ته په کیمرا مخامخ نوستي وینئ چې په قطر سره د سړي زړه خوشحاليږي. که ژوند وفا وکړله چې امین وزیر وي ژوند وي
دا خوږه یارون وي د وزیرستان دنګ دنګ غرینه وي دا بنډارینه او جری وي او تاسو ته میش خوږه پروګرامینر جوړوي چې بیا په کیمرا مخ مخ کیږي امین وزیر سره د خپل ملګری درنه غوړي اجازهات د خدای په امان.